بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمندو دانانه پیغام د امت چې ځوانان دي چاهه نارینه الکان دي یا جنکی دي پیغلی دي د هغه د پاره د پیغام دی د نصیحت دی یو سو قیمتي خبرې دي کچره غواړي چې ځواني محفوظ شي کچره غواړي ځواني د تباکاری او د تباهینا بچ شي نو د 2-3 منټه پیغام دی د په اور سره واورې غوګونه کولاو کې په دې باندې عمل وکړي. یقیني طور پر دعاګانې براته کوي. ظاهر خبره ده چې ځواني الله رب العزت موږ تاسو ته راکړل دا یو د الله رب العزت د طرف نه ډیر غټ نعمت دی. د انسان په ژوندۍ کې ټول نه اهم موړ اهم ترين حصہ د انسان د ژوندۍ هغه د ځواني چې کوم حصہ وي د ژوندۍ هغه د ټول نه قیمتي وي. ځکه چې انسان معصوم وي نو د بل چا دراس محتاج وي. تر دې پوري چې کله ماشوم پیدا شي دا غي نه بعد تر 100 کالو پوري هغه خپل هغه امتیاز یا غول امتیاز چې کوم دی هغه شروع کاوله د موري صفاکی او د هغه نه بعد چې کله انسان ځواني ته ورسي نو دی بیا په نشه کې وي دی بیا طاقت حسن او جمال او هر طرف ته چې کوم دی ظاهره خبر ده ځواني د جنو یو حصہ ده او بیا د دې نعمت پسته هغه انسان ته قدر ورشي چې کله بوډاپی طرف ته لاړ شي جسم کمزور شي او په جسم کې دردونه شروع شي سکار نشي کولای بیا مخه ته خبر راشي چې دا الله رب عزت د ځواني دومره غټ نعمت راکړي او آیت ما څنګه تیر کړ بیا سوای د افسوس ته انسان رسو سره شي کولای کچره غواړي چې بیا تاسو رسو افسوس ونه کوي په وخت باندې تاسو د دې نعمت نه فائدہ واخلئ نو په غور سره واورئ ځکه چې الله رب العزت دا انسان پیدا کړل چې کله دا انسان الله رب العزت د مور په خېټه کې او د یو نطفه د پیدایش کې د مور په خېټه کې تخلیق وي بیا د معصوم وي کمزوري وي د بل چا محتاج وي بیا د غټ شي ځواني ته ورسي د بیا خپل هغه رب هم پری دي هغه رب هم ير کی چې کوم رب دې چې کوم دې د ځواني ورکړي هغه خپل مور خپل هغه سپری دي او د ځواني په نشه کې راشي نو ظاهره خبره ده د ځواني د معمولی شی نه ده د الله رب طرف نه ډیر غټ نعمت ده او د دې نعمت حفاظت کول په موږ تاسو باندې ضروری دي فرض دي ځکه چې د قیامت پر ورځ باندې تر هغه وخت پورې منګه قدم نشو چوتولې چې تر څو پورې د دې سوال جواب ورنکو الله حافظ فرمایي چې ځواني می درکوړه پس کې دې تیر کړوا او بهرحال کچري کوم خلکو دا ځواني قیمتي کړی وي د الله حافظ نافرمانی طرف ته نه ویتلی ظاهره خبره ده په دنیا کې هم د دې انسان چې ځواني ده دا قیمتي شي د دنیاوی لحاظ سره کچري وګوري چې کوم خلک د الله حافظ پر فرمانبرداري کې خپل ځواني تیری نو یقیني طور پر د ګناهونو نه د بچوي د غلط صحبت نه د غلط خلکو سره ولاړ نه ستنه د بچوي د خپل ځان حفاظت کی خپل نظر حفاظت کی خپل شرمګاه حفاظت کی او د غلط خلکو سره ولاړ نه ستنه کی او د الله رب عزت فرمانبرداري کې یعنی چې څومره فرایض دي هغه چې کوم دي ادا کې په وخت باندې نو د ژوندۍ محفوظ وي یو طرف ته د الله رب العزت فرمانبرداري کې د ځواني تیریږي بل طرف ته د چې کوم ځواني ده هغه محفوظ کیږي دغه حفاظت کیږي او چې کله کوم ځوان راولږي په ځواني کې د الله رب العزت فرمایي طرف ته لاړ شي ګناهونو طرف ته لاړ شي غلط تعلقاتو طرف ته لاړ شي زناکاری بدکاری طرف ته لاړ شي مزدنی طرف ته لاړ شي د غلط خلکو صحبت طرف ته لاړ شي او دا انسان په دنیا کې بیا برباد شي د ځواني د ځواني نه مخکې چې کوم دی هغه بیا ختم شي ځکه چې دې چې کله بدکاری طرف ته لاړ شي ګناه طرف ته لاړ شي نافرمانی طرف ته لاړ شي حرام تعلقاتو طرف ته لاړ شي نو دې څه وشي د جسمانی حواله سره په جسم کې کمزوري پیدا شي یعنی د ځواني نه مخکې چې کوم د ځواني ختم شي جسمانی حواله سره هم او جنسي حواله سره چې کوم جنسي طاقت د واده نه مخکې چې کوم د هغه د ضایع ختم شي او دغه شانتي روحاني حواله سره یا د شانتي نفسیاتي حواله سره هم د تباہ برباد شي ځکه چې کله انسان ګناه طرف ته ځي حرام طریقې بذریعہ باندې خپل خواهش پوره کوي نو د چری هم سکون نشي مونږ سمجھ کې خبر راځي د بېچین او بې سکون او نفسیاتي حواله سره د ډیپریشن شکار شي نو په هر حواله سره دا ګناه دا چې کوم د الله حضرت نافرمانی د پزوانه کې دا د دل لپاره د تباہی او سبب جوړ شي جسمانی حواله سره نفسیاتی حواله سره جنسی حواله سره روحاني حواله سره د دل لپاره تباہی او بربادي یو ذریعہ جوړ شي سبب جوړ شي ځکه الله رب په قران مجید کې واضح فرمایلی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا
چې کوم انسان زما د اطاعت نه زما د فرمانبردارۍ نه زما د ذکر نه اعراض وکړي پریدي نو زه به د زندگی تنګ کم دی به د سره بهر سوي لیکن د هغې نه باوجود به د زندگی تنګ وي د بچیانو سکون شری هم نه ملاویږي نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې ځواني الله رب را کړله او په دې ځواني کې یو انسان خپل ځان جوړ کړي دنیاوي حواله سم تعلیم وکړي ظاهره خبره ده چې دا ځواني دومره قیمتي وخت دی چې په دې کې ته دین هم کولای شي دنیا هم کولای شي ته خپل دنیا هم جوړولی شي آخرت هم جوړولی شي وروسته خو بیا انسان چې کوم دی املا کې درد وي خو باندې درد وي هغه سجدي توفیق دی بیا الله رب عزت واخلي سمجھ کې خبر راځي هغه ظاهري اسباب بیا ختم شي هغه طاقت بیا ختم شي انسان وي چې اوس خاصه مرګ دی خو راځي جمعه طرف ته نو بهرحال ځواني چې کوم نعمت دی په ځواني کې انسان عبادت کوي د الله رب فرمانبرداري کوي داسې انسان لپاره نبی علیه الصلاه والسلام څه فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې الله رب داسې ځوانانو د پروتوکول ورکړي چې کوم خلکو په ځواني کې فرمانبرداري کوي د الله رب اطاعت کوي او د الله رب نافرمانی نه ځان ساتي الله رب دله څه پروتوکول ورکړي الله رب العزت په د عرش دلان دي دله چې کوم د عرش د سوري دلان دي ځای ورکړي صرف د عرش سوري به په دغه ورځ باندې د قیامت ورځ باندې او دا نور به بالکل د سر له پاسه وینن د وو اسمانونو د پاسه دي لیکن کته چې کوم د تپش منګ نشو برداشت کوله لیکن و اسمانونو خبرې ده بالکل د سر له پاسه وي تاسو اندازه ولګوي چې څومره د یو وحشتناک منظر وي څومره خطرناک منظر وي او د الله رب د عرش د سایه د الله رب د سوري نه علاوه بل سوري بنوي نو داسې ځوانانو رب الله رب العزت چې کوم ځوانان خپل په ځوانۍ کې د الله رب اطاعت کې فرمانبرداري کې الله رب په دوله خپل د عرش د سور دلان دي ورکی د قیامت پر ورځ باندې سبحان الله دنیا کې دا انسان کامیاب دي چې کوم انسان کوم ځوان خپل د ځوانۍ نه فائدہ واخلي خپل دنیاوي حواله سره تعلیم حاصل کی مستقبل جوړ کی او د آخرت په حواله سره هم یعنی دینی حواله سره هم دین زده کړي عقاید زده کړي او دغه شانتي چې کوم احکامات دي مسائل دي غي زده کړي او پاغه باندې عمل وکړي نو یقیني طور پر دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی لیکن چې کوم انسان کوم ځوان راولېږي دغه ځواني د نعمت چې کوم د ځای کې خپل ټیم ځای کې د غلط خلکو سره ولاړ ناسته کې او غلط تعلقاتو کې چې کوم د ټیم ځای کې لګیا دي دا انسان نه بیا نه د دین نه د ساتین وي د نه بیا دین کولای شي نه ساتین کولای شي د بیا نه دین نه د دنیاوي د بیا بیکار وي نو بهرحال د خبرې مقصد دغه چې خپل ژوندۍ جوړه کی الله رب العزت طرف تراشي خپل ځواني چې کوم د الله رب پر نافرمانی کې چری هم مزایا کوي کینې یو صرف افسوس کوي او چې کوم انسان د الله رب نافرمانی کې ژوندۍ تیري نو د بیا نه دنیا جوړول شي او نه اخرت خو سم برباد دنیا نم دی بیا لاړ شي د دنیا په سفیل کې بیا مخکې نشي نو بهرحال د ځواني الله رب نعمت درکړل بل خصوص ځوانان ته دا پیغام ورکوم چې د دې ځواني نه فائدہ واخلي په دې کې دین هم زده کوي عمل به وکړي او دنیا چې کوم تعلیم دی هغه حاصل کړي او حلال طریقې سره چې کوم دی خپل چې کوم مستقبل دی هغه جوړ کړي حلال رزق چې کوم دی هغه کماوي په حلال طریقې سره او د دین علاوه د غلط خلکو سره ولاړه ناستا غلط صحبت خپل د نظر حفاظت او دغه شانتي غلط تعلقاتونه او دغه شانتي مجزنین بدکارونه ځان چې کوم دی وساتي کچری ځان کنټرول نکو دا پسته خنه ځان کنټرول کول چې ځان مصروف ساتي ځان د الله حبيب په تابعداري کې فرمانبرداري کې خپل چې کوم د ټیم تیروي او دین زده کوي دنیا زده کوي په دغه کې چې کوم د خپل تاسو دا ټیم چې کوم د تیروي ان شاء الله تعالی تاسو ټیم با نه ځای کیږي بل طرف ته چې تاسو ټیم با هغه چې کوم د مفید کیږي تاسو ټیم چې کوم دی هغه به فائدمن کیږي او تاسو چې کوم دی دینی حواله سره هم تاسو راځواني باقاعده تاسو لپاره د کامیابی سبب جوړیږي او دنیاوی حواله سره یعنی هر حواله سره بس تاسو لپاره د ځواني د کامیابی سبب جوړیږي بهرحال د دې پیغام نه بعد دا امید ساتم چې څومره ځوانان الکان دي جنکی دي هغه بخپل دا نعمت چې الله رب د ځواني په صورت کې ورکړل دا به قیمتي جوړي د دې حفاظت پکې الله رب د دعا ده چې الله رب العزت موږ تاسو ټول ته د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ